السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د نړۍ د 10 ښکلو جوماتونو په هکله په زړه پورې معلومات راټول کړي دي. له تاسو څخه هیله کوو ترڅو دا معلومات له موږ سره تر اخره وګورئ. د نړۍ 10 د ټولو ښکلي جوماتونه. اول، مسجد الحرام. د الحرام جومات چې 4,800 متره مربع مساحت لري، نه یوازې دا چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی اسلامي اثر دی، بلکې په میلیونونو حاجیان هر کال د حج او عمرې د مناسکو د ترسره کولو لپاره هلته ورځي. د الحرام جومات په نړۍ کې د عبادت یو له مشهورو ځایونو څخه شمیرل کیږي. دا د قرآن کریم په سپیڅلي کتاب کې د الله تعالی د عبادت لپاره د لومړي ځای په توګه بیان شوی. مسجد الحرام په اسلام کې یو له مهمو جوماتونو څخه دی. دلته نورې مهمې اسلامي نښې هم شتون لري، لکه مقام ابراهیم، د زمزم څاه او د صفا او مروه غونډۍ. مسجد الحرام چې د حرام جومات په نوم هم یادیږي، د لا زیاتو حاجیانو د ځای په ځای کولو لپاره نور هم د ودې او پراختیا په حال کې دی. د 4 میلیونو لمونځ کوونکو په ظرفیت سره د الحرام جومات د نړۍ د تر ټولو لوی او ښکلي جومات په توګه پیژندل شوی. دوهم، د شیخ زاید لوی جومات. د شیخ زاید لوی جومات د 2 اتیا ځلېدونکو سپینو ګنبدونو، څو په زړه پورې لاسي غالیو او د سوراسوب په کرسټالونو پوښل شوي فانوسونو سره یقیناً د نړۍ د 10 ښکلو جوماتونو په لیست کې موقعیت لري. دا د دې جومات د معمارۍ یوه ځانګړتیا ده چې کولی شي په یو وخت کې تر 40,000 پورې عبادت کوونکي ځای په ځای کړي. دا جومات یو حوض هم لري چې د شپې لخوا روښانه کیږي. دا جومات 1096 ستنې لري. سربیره پر دې دا جومات د خطاطۍ ښکلي لیکنې هم لري. دریم، د هاګیا صوفیا جومات. د هاګیا صوفیا جومات د خپلې بېساري ښکلا او مهم تاریخي اهمیت له امله د مسلمانانو لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سپېڅلی ځای په نړۍ کې یو له خورا غوره جوماتونو څخه دی. دا د بازنطین د معمارۍ ژوندۍ پاتې شوې نمونه ده. دا په اصل کې د عیسوي کلیسا په توګه جوړ شوی و. دا د عثماني دورې په جریان کې په جومات بدل شو. په دې جومات کې اوږده منارونه او عربي لیکونه شتون لري. څلورم، شاهي جومات. شاهي جومات چې د امپراتورۍ جومات په نوم هم یادیږي، د پاکستان په لاهور ښار کې په 1483 میلادي کال کې د مغولي امپراتور اورنګزیب لخوا جوړ شوی. دا جومات د مغولو د معمارۍ یوه غوره بیلګه ده او په پاکستان کې یو له خورا تاریخي ځایونو څخه شمیرل کیږي. دا جومات له 55,000 څخه ډیر عبادت کوونکي راجلبوي. دا مقدس ځای په اسلام آباد کې د فیصل جومات شاته په پاکستان کې 2 لوی جومات دی. د شاهي جومات جوړښت او ترتیب د هند جامع جومات سره ډیر ورتهوالی لري. په ښکلي ډول ډیزاین شوی جومات د لاهور له کلا څخه د باندې جوړ شوی چې په یو وخت کې د ځواک او ښکلا سمبول و. دا جومات د هندي تمدن د تصوف او عظمت یوه نښه ده. شاهي جومات او د لاهور کلا په کال 1940 کې له هند څخه د پاکستان له جلا کېدو راهیسې د پاکستان ملي سمبولونه ګرځول شوي دي. د شاهي جومات د پراخوالي تصور کول ګران دي. دا په 18مه پیړۍ کې د نړۍ تر ټولو لوی یادګار و. په دغه جومات کې په یو وخت کې تر 50,000 څخه زیات لمونځ کوونکي ځای کولی شي. دا جومات د 2 سپورتي میدانونو په اندازه پراخوالی لري. پنځم، نصیر الملک جومات. نصیر الملک جومات چې د خپل ځانګړي جوړښت له امله زیات مشهور دی. دا جومات په داسې ډول جوړ شوی چې ډیره ښکلي او عالي رڼا لري. دا په 19مه پیړۍ کې د قاجار په دوره کې د میرزا حسن علي نصیر په امر جوړ شوی و. دا زیات وخت د ګلابي جومات په نوم یادیږي، ځکه چې د ګلابي خښتو ډیروالی دې جومات ته ځانګړې ښکلا وربخلي. دا جومات یو ښکلی مستطیل حوض لري چې د ګلانو او بوټو لخوا محاصره شوی، کوم چې د ودانۍ عمومي ښایست ته یې زیاته ښکلا وربخلي. شپږم، د سلطان احمد جومات.
د سلطان احمد جومات چې کله ناکله د نیلي جومات په نوم یادیږي د نیلي خښتو له امله چې دننه یې دا جومات پوښلی یو زړه راښکونکې منظره یې جوړه کړې. دغه جومات په 18مه پیړۍ کې د احمد د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. دا ودانۍ چې 5 لوی ګنبدونه او 6 لوړ مینارونه لري ویل کېږي چې د لرغونې دورې وروستی لوی جومات دی. نارینه باید د اوږد پتلون واغوندي او میرمنې باید د نیلي جومات لیدلو د مخه خپل سرونه پټ کړي. سربیره پردې سیلانیان باید خبر وي چې په جومات کې د عکس اخیستل منع دي. وم د اسلامي مرکز جومات کوروشیا. د اسلامي مرکز جومات د اسلامي هنر یوه په زړه پورې بیلګه ده چې د کلاسیک او عصري سټایلونو ترکیب کوي. په دې جومات کې یو ځانګړی ډیزاین شوی ګنبد شامل دی چې په 5 جلا برخو ویشل شوی. دا منحل هندسي ډیزاینونه او شکلونه هم لري. د اسلامي مرکز جومات ډیزاین د کوروشیا نامتو هنرمند دوشن ډیزامونجا جوړ کړی. دغه جومات په ریجیکا کې د اسلامي ټولنې د اوږدې مودې غوښتنې په ځواب کې جوړ شو. دا اوس د سیاحت یو ښه ځای دی. 8 جامع مسجد. په هند کې تر ټولو لوی جومات د جامع مسجد په نوم یادیږي او دا په نوې ډیلي کې موقعیت لري. دا د 1450 او 1455 ترمنځ د مغول امپراتور شاهجهان لخوا جوړ شوی. دا جومات د سپین مرمر او سرو ډبرو څخه جوړ شوی چې 25,000 عبادت کوونکو لپاره ځای لري. دغه جومات چې 3 ګنبدونه 2 مینارونه او 3 دروازې لري او د هند د اسلامي معمارۍ ځانګړنې لري. د هند جامع جومات د نړۍ په 10 غوره جوماتونو کې د ځای کولو وړ دی. شاوخوا 15,000 مزدورانو شپه او ورځ د جومات د بشپړولو لپاره هڅې وکړي چې په هغه وخت کې 1 میلیون روپۍ لګښت درلود. 9 د دمشق لوی جومات چې د اموي جومات په نوم هم یادیږي د نړۍ یو له سترو او پخوانیو جوماتونو څخه دی او د سوریې په دمشق کې موقعیت لري. د اموي خلیفه الولید لخوا د 215 او 215 عیسوي کلونو ترمنځ جوړ شوی. دا یو مشهور سیاحتي ځای دی. دا جومات د پیړیو په اوږدو کې د اورلګیدنې په پایله کې ډېرې بدلونونه لري. د جومات چت او نورې برخې په یوه اور کې چې په 1393 میلادي کال کې د یوه کاریګر د سیګرټ څکولو له امله رامنځته شو. د دې جومات زیاتې برخې ډېرې زیانمنې شوې. دا جومات په نړۍ کې یو له خورا الهامي معمارۍ څخه شمیرل کیږي او د ډېرو سوځېدو سره سره یې خپله پخوانۍ نمونه ساتلي. 10 د سلطان قابوس لوی جومات. په عمان کې د سلطان قابوس لوی جومات د 100,000 تنو د لمونځ کولو لپاره جوړ شوی. دا جومات د عمان د سلطان قابوس بن سعید د واکمنۍ د 10 کلونو د یادولو لپاره جوړ شوی. په 2001 کال کې دروازې د لمونځ کوونکو پر مخ خلاصې شوي. دا جومات 15 مینارونه لري او د نړۍ د تر ټولو غوره جوماتونو څخه یو دی.